زمونږ درس نه سلوختم نمبر نشروع دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. زمون د قرآن کریم درس د سوره بقره په 9 نمبر آیات کې جریان لري. د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. وَإِذْ او یاد کوي هغه وخت دا موجوده يهودو ته وي نجیناکم چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یعنی د اتباع د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه تکلیفونه. چاغه تکلیفونه چی دي؟ یذبحون ابناءکم چې حلالول بی قتلول بی ستاسو زامن نارینه اولاد. ويستحيون نساءکم او ژوندۍ بی پرې خودلی نساءکم ستاسو خزینه اولاد. وفي ذلكم او پدې کار کې چې نارینه قتلی او زنانه پریدي بلاء امتحان من ربكم د طرف د رب تاسونا عظیم لوی امتحانو. وإذ فرقنا او یاد کوي هغه وخت فرقنا چې من وشرولی فرقنا بكم پتاسو باندې البحر بحر فانجیناکم تاسو ته موږ نجات درکړو په دې شلولو د دې بحر کې واغرقنا او موږ غرق کړه هلاکم کړه آل فرعون اتباع د فرعون منون کې د فرعون وانتم تنظرون او تاسو دا په خپل سترګو باندې لیدل چې هغه هلاکیدل. واذ واعدنا واذ او یاد کوي هغه وخت وعدنا چې موږ وعده وکړه موسی د موسی علیه السلام سره 40 ليله سلويخ شپې لپاره د مناجات. ثم اتخذتم بتاسونولو العجل خسکلرا په خدایتوب سره من بعده ورسته د موسی علیه السلام د تګنه وانتم او تاسو چې وای ظالمون په دې کار کې ظالمان وای زیاتیم کړی دي. ثم عفونا بیا موږ عفو که عنکم تاسو ته من بعده ورسته د دې ګنانه من بعد ذلك ورسته د دې ګنانه دې لپاره لعلکم تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. واذ آتینا او یاد کوي هغه وخت آتینا چې موږ ورکړه موسی علیه السلام ته الکتاب تورات والفرقان او معجزي چې هغه د حق او باطل جدا کون کی وي. د دې لپاره دا کار وکړو لعلکم تهتدون چې تاسو هدایت والا شي هدایت پیدا کړئ. دا د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه وا. په دې آیاتونو کې د دې آیات نه شروع تر 50 نمبر آیات پوری الله هغه نعمتونه چې مخکې آیات کې کوم ذکر شوی چې الله ویل یا بني اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکروا تاسو یاد کئ نعمتي زما نعمت
التي هغه نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړی دی او واني فضلتكم على العالمين او زه غوړه کون کې تاسو ته ما غوړواله درکړی دی په زمانه د مخلوق باندې د دې نعمت هغه نعمت چې الله کوم امر کړی چې تاسو د آیات کې داغي تفصیل بیانوي په دې کې د اسلامي امت د پاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره په دې کې خوشخبری هم ده او ير هم ده په دې معنی څنګه چې يهود باندې الله رحم کړو هغه باندې نعمتونه کړیو دې کې خوشخبری ده چې هغه د وخت پیغمبر اتباع کړی و د اتباع په موجودیت کې الله په رحمتونه وکړه نعمتونه ورکړه که تاسو د دې رسول اتباع وکړئ دا که اول لاس خلق لکه صحابه او که نور لاسونو خلق لکه منګ او تاسو منګ نور سره خلق الله امد سي نعمتونه دا غوي سره کوي دا غي د جانب مقابل په مقابل کې او په دې کې یارم د اسلامي امت د پاره چې هغه د نبی په موجودیت کې چې اتباع پرې خود لکه تاسو اتباع پرې دی نو دا نعمتونه قطع کیږي او عذابونه راځي چې روسه بلاغي ذکر کیږي او الله د خپل وعده د تاریخ په وضو کې بار بار د اسلامي امت سره پوره کړی ده د دې اول آیات په شان نزول کې علما لیکي واذ نجیناکم من آل فرعون چې فرعون په خپل وخت کې خوب ولیدلو دغه خوب ولیدلو چې یو څوک راځي نارینه او زمانہ دغه کم بادشاہي چې شاهنشاهي د زمانہ اخلي دا دبدبه د وخت مشهور نجومانو ته چې مراجعه وکړه او دا خوب وته ویل چې د ستاپ موجودیت کې به په دې را روان نسل کې چې نارینه پیدا کیږي د څه څوک به پیدا کیږي چې تبره پرځي را غورځي بدی نو د دې کار د مخنیوي د پاره وای فرعون څوکړه امر وکړو په مصر کې چې تاسو د دې ورځې نو ورسته د دې خوب ر تعبیر د ویلو نو ورسته تاسو نارینه انسان د نه پات نشي ماشوم چې پیدا کیږي دا قتلوي امغه چې دا کار د یو کړو لیکن الله چې غختل تقدیر چې کوم هغه په تدبیر سره بدل نشو کار شو موسی عليه السلام داغه په کور کې غړ شو بیته پیغمبر شو به د مقابله تر وته ځکه الله وایي چې په دې کې یو لوی امتحان لوی بلاء من ربکم عظیم ته په دې کې اشاره ده چې الله خپل سچ د الله اراده واغه وشوله د تاریخ په وضو کې کومه تاسو فکر وکړو د افغانستان خلکو سره الله هم د سی وعده پوره کړی د وخت لوی فرعون روسي چې دا غوي امکانات د سلو درجونه برابر فیصدینا لیکن دا مظلوم قوم چې دا غي فیصدی لکه څنګه چې د موسی علی السلام د قوم د امکاناتو فیصدی والله هغه په والدي ام د سکی خو ګوره ورسته ان شاء الله د دې موږ تجګری کو د دې ټولو انعاماتو چې هغه خلاف کړي سلويخ کاله هغه الله به ذلیل کړی دي په دې کې مفسرین لیکي صفات تفاسیر د امام صابونی چې دا هر قوم لپاره دا دغه دا اشاره ده چې کله د الله نعمتونه پاغوي باندې شو ناشکریو کی الله نیمه پیړی یا د دینه بره یخکته ذلیل پریدي او د افغانستان خلکو سره هم دسی وشو ځکه دوی ناشکریو کړه ورسره فتح نه ډیر خلاف کارونه وکړه د لوی نعمتونه دي چې دوی باندې الله کړی دي یقینا چې یو چا امکانات په صفر کی او بل هغه په اوج کی اگر پر زول د لوی نعمت ته پاغه باندې غلبه ورکول دویم لوی نعمت الله چې ذکر کړی دلته هغه د بحر شکول دي هغه شی چې هغه کې بغیر د اسبابونو سره نشیدلی لیکن مفسرین و چې د نه قبيله به هر قبيله د پاره کوسه کوسه په بحر کې و او یو بل لیدلو چې ورختان شي بحر نه لا تیر کړ او په دې بحر باندې چې هغه پوری وتل هغه پکې غرق کړ وردا د الله کار دی دا کوي دنیا کې ډیر ځله د سي تکرار شوی دي د افغانستان خلکو نه ماسي او نور قومونو سره هم د سي تکرار شوی دي درنګه وانتم تنظرون کې علماء لیکلي چې د دې عصر مطابقه لوی قوتونه د ډیر ضعیف قوتونه په لاس باندې الله هلا کړی دی او غي وته کتلی لکه موږ تاسو په خپل ژوند کې د روسانو ماتېدل ګورو کنه چې روسان
د وړو کې هواد باندې بدل کړ مونږ اوسم ګور چې په کوم حالت کې دي دا مسلمانان باید دین عبرت واخلي دغه د قران کریم کې چې د يهودو کوم خواص خي د لري لپاره خي چې ګوراغي سره د شي به مقابل کې دا کار کړي الله ذلیل کړی دي بهر حال بل نعمت چې الله ذکر کوي هغه د کتاب داغه د مناجات خبره کوي مناجات چې موسی علی السلام سلوی خورزي د خپل مناجات د لپاره الله غوښتلو دراز د لپاره خود دین ورسته هغه غافل شو د افغانستان جهاد کوم سړی وګوري ګورم دغه شعر یې پکې الله د ضعیف قوم د خپل مناجات لپاره غوړه کړل هغه احادیث او د قران کریم آیاتونه چې د جهاد په باره کې د صحابو نو ورسته د دې قوم په لاس باندې به ته تازه کړه دوی ته فتح ورکړه د لوی نعمتو خو دې ورسته به ته نور نظامونو پسې لاړه وسم افغانان د لاهي ژوند کوي په دې لاهي ژوند کې کدی توبه واسي به د حالت خکېږي موږ باید توبه وباسو د دې امت لپاره الهامات دي دا یو مصری د هغه په دې باندې یو کتاب لیکل منتخب القرآن د قران کریم د دې عصر لپاره نوی شي نه راغستي چې دې امت ته په دې کې څه اشاره دي سره چې فکر کوي د مسلمانانو حالت همدغه حالت دی وسم بل د کتاب را لېګل ګوره په اسلامي امت کې د قران کریم دغه قران کریم صرف د مليانو ته بس ور پشا شوی د هجرت او د جهاد په وجه باندې چې مسلمانانو الله ته رجوع کو د الهي حکم جاری کړو ګورار سره په قران کریم مسبيګ نسبتا د پخوانه په ډېر محدود خلکو د قران کریم د حمل د پاره چې باریکی اکثر په دې قومونو کړهند خل دې لپاره انتخابول چې بس هغه نه بل کار کوي دا اپیس سیب د قران کریم ته خاص کوي لیکن د هجرت سره دا کار وشو موږ چې به ته شاکړي قران کریم به ته موږ نه لری شوی دی نو اسلامي امت په دې کې باید ډیر فکر وکړي نو دا د يهودو د دې انعاماتونه د اسلامي امت د پاره وسنی عصر کې دا الهامات دي دا واذ نجیناکم او یاد کوي هغه وخت چې مان جاتر کو تاسو ته من آل فرعون د اتباع د فرعون يسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بدبد عذابنا يذبحون ابناءكم چا سوء العذاب تفصیل دادي يذبحون ابناءكم چې ذبح کول به قتلول به تاسو نارینه اولاد ويستحيون نساءكم ژوندۍ به پر خود تاسو لورګانی وفي ذلكم او پدې کار کې بلاء لوی امتحان من ربكم د جانب رب تاسو عظیم غټ واذ اویات کې فرقنا چې موږ وشکول بكم پتاسو باندې البحر بحر فانجيناكم پس نجات درکو په دې شلولو کې موږ تاسو ته واغرقنا او غرق مکړو موږ آل فرعون آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو وته قتل په خپل سترګو باندې واذ اویات کې وعدنا هغه وخت وعدنا چې موږ وعده ورکړه موسی عليه السلام ته 40 ليله سلويخ شپې لپاره د مناجات اج کله لاړو ثم تخصم العجل بيونول تاسو خصکی لرا په خدای توب سره چې دا کارساز دي حاجت روا دي من بعده ور صداغیر تغنا وانتم ظالمون او تاسو ظالمانه په دې کار کې ان زیاتیم کړي په ځان باندې ورسدین بل نعمت الله پتا سو کړو ثم عفونا عنكم بعفو کومغه پتا سو باندې من بعد ذلك ورسد دي ګنانا تاسو ګناو کړه موږ معاف کړی دې لپاره لعلکم تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کړئ شکر گزار شئ تاسو واذ اتینا او یاد کړئ هغه وخت اتینا چې موږ ورکړ موسی علیہ السلام ته الکتاب تورات والفرقان او معجزې چې هغه د حق او باطل په منځ کې جدا کون کی وي یا خپل تورات چې د حق او باطل په منځ کې جدا کون کې دي لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت واخره د دینه وس موجوده امت د پاره ممداري قران کریم دې لپاره راغلی چې سړی ټول شي نه واخلي سیاست دین واخلي اقتصاد دین واخلي معاملاتو کې اجتماعي خوینه دین واخلي او دا ټول قران کریم کې شته ان شاء الله بخبر ځای براشه لکه په توري نمونه سیاست د پاره نن وخت کې سړی اسم معاملګریونه کې په خپل قوم په باره کې هر غسوک چې هغه د علم او تقوا علی کوم چې قران کریم ذکر دا واخلي لیکن مسلمانانو دا نه ذکري دعا وکړئ یا الله
موږ په قران کریم باندې پوي کی بیا په عمل لا کی یا الله زمون په ژوند کې برکت واچي زمون په اولاد کې برکت واچي زمون د جماعت په اعمال باندې آباد کی څومره مو ضرورتونه دي د مسلمانانو د دې ناس ماده رسول پوره کی الله د دې شپې د آفتونو مصیبتونو امتحانات او فتنونو منګو ساتي زمون اولاد ساتي سبوی تم ساده بندګي عبادت د پاره به روغ رمټ سالم را پاسي اخبار بندګي موږ نو کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما أنا مجرد